السلام علیکم دوستو. نن ما تاسو لپاره یو ویډیو راوړله د محمد رضوان باره کې. څنګه چې تاسو ته پته ده محمد رضوان بیګا میچ کې رن نه دی کړی، نو پاکستان میچ وبایلو. خاص کر زمونږ پښتانه محمد رضوان ګنهګاري، ځکه چې رضوان بادله په هر یو میچ کې رنز کوي. ولې د پاکستان په ټیم کې صرف دا یو رضوان دی چې هر میچ کې ودیله رنزونه کوي. کو پنجابیان دي هم په رضوان پسې خبرې کوي، کو پښتانه دي هم په رضوان پسې خبرې کوي. پلیز دا خبره چې دا خبره نه ده، ځکه چې رضوان په هر یو میچ کې گیم نشي کولی، او هغه بیا هم چې نو په هر یو میچ کې دا 40-50 رن چې دي نو دا کوي. چې کله رضوان اونه کړي نو بیا د پاکستان یو کلاړي هم نه کوي او میچ چې دنو بیلی. هر روز بدیله رضوان میچ ګټي. دا خو یوازې رضوان په دې باندې نه دی پړ. کو وسیم اکرم دی په رضوان پسې خبرې کوي، کو وقار یونس دی په رضوان پسې خبرې کوي، کو شعیب اختر دی په رضوان پسې خبرې کوي. اخر دی په رضوان کې څه مونتی دی، دی پښتنو نه څه غواړي، دا پښتون دی ځکه دی خبرې کوي. نو پرېږده، خو زمونږ پښتنو له دا نه دی پکار چې مونږ په پښتنو پسې خبرې وکړو. دا ویډیو د سره ملګرو مخکې شیر کړئ.